ته نه یو څو قطعې وایم چې تا پکې ویني نم خو لږه ګزاره مې وشي په دې کوڅه کې د جانانه د خپو چاپ ته کښېنم دا ځل رمضان کې مې ښه کلکه اراده کړې ده کیدای شي ستاسو په جومات کې اعتکاف ته کښېنم او بلې یوه قطعه چې د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غماش شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتمه منور صاحب دا په هغه ټایم کې پیاز ډېر ارزان شوي یو کال و نن د څه موده مخکې نو هغه د شپې یو بابا ورته ملاس هغه پیاز یې ساتل نو چا ورته بابا وایي پیاز ارزان دی او ته یې ساتې نو هغه ویسې نه څوک راته د شپې نور وانهړي نو په هغې ما یو نظم لیکلی و چې هر چا به وایي تا څومره دي کرلي ما خو دونه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه په شل جریبه ځمکه کې جریب نه و غنمو کرل به یې په پیاز ځان به یې اړه په غمو ایستلی د سخت کالیدار سړي نه دم او څه خلک خو یې لږ شان څه یې ومږل ښه سم و په دویمه ورځ به سپری وتاوېدل به د پټو نه او پنځو میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په دومره پیمانه چا پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلو نه او خدای خبر که دا سودایي وځي د مزغو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر دی 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خدای دې ناخبر وي وخي په ځمکه کرښې وایي ایک دونه دونه او اکثر په اتیا منفي کې خطا کې د شپېتونه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه یو څو کسان یې هلته هسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بېهوشه څه و کټ پورې تړلي ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وایي جي دا بچې خو غرمو ته پیاز وښلي نو ډاکټر وی خبر شوم د دوی د بیمارو نه 8 کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه په خوب کې به یو چیغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په خوب کې به یو چیغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي چې جدا شانته مارکه ده نو بالغ په یې پلیشتو کوي دا بوجۍ د دونه په خوب کې به یې ګډې وډې ووتې د خولو نه او بالغ په یې پلیشتو کوي دا بوجۍ د دونه او ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه فاره منډیه کې به د پیازو ټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو څو بوجۍ سیرلې لاوارثه شان پرتې وي راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکو نه د درېیم به اواز وکړو مام توبه کړه د ټینډو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه چې کوم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده د یو دا لږه خړه ده د بل دا تکه سره ده نو دا باس ته چې شروع دی بس د میاشتو د اوو نه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې څونه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو رو را پیدا کو څه پیازو وښلې څه یې نور خم ځان تباه کو سورړ ګوره سر علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي به د غرمو نه او مازغه یې کنیکشن اخلي د لور د پلوشو نه ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نظم وایم زیارتونه دغه وکړه نو زیارتونه اولیا خو موږ ولو خو لکه دا ځینې خلک لاړ شي د باباګانو نه سوالونه کوي نو په هغې دا نظم دی چې پتنې او فسادونه دي اخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه د نسي دي دا خبره ښه ښکاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي وی پلانی بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي
دا یو بابا د تبې دی چې تبه پې ښه کېږي په لاس خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دی خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي یو کس دلبار کې ناست و داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې دې غوښتو یو څو ښځې راغلې وي د عمر نه پخې وي په چغو باندې سر وي غورځولې یې بورقې وي چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وي او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وي څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مږله یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وې زما خو هم د خاوند نه کېږي یره دا کور ته نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره د ده نه کونډه ښه یم بابا وایې که څه غم و که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی د زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ما وی خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سرو په مخه ټوخېدو کو په د هېڅ نه دی خبرو راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختورو د مالګې یو لویش کرې مخې ته پرته وه او دم کړې دی ملنګ وه چې دا خلکو له خوړده وه دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختې خو ځکه دی بابا له هم راغلې دی بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو له د خپو بابا خو بل دی د چا وس نه رسي بهر کور کې غوسه وباسي او څوک کور یریږي بخر خلکو نه چمړه وباسي منم چې څه غریبانان به لږ بهر یریږي خو کور چې یریږي نو غټان خلک اکثر یریږي که بعضې ښځې خاوندانو نه په اور کې سوځي ځینې سړي د خپلو ښځو نه په کور کې سوځي بهر خو پرېږده چې د کور کار مکمل پې کوي اخلې پخلې لوښي انځل جارو وهل پې کوي داسې مجبوره یې ساتي چې ورور او خور پرېږدي دله خو دومره ګناهګار کې پلار او مور پرېږدي ورته په کور کې خپله ښځه امریکا جوړه شي او نیغ ترې نه ګرځي چې په سټې لوی دانه جوړه شي د یو ملګري ښځه مړه شوه لاسنیوې له لاړم ما وې خدای دې صبر درکړي فاتحې له لاړم هغه وې چپ که په ارام میله ساه واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم او نورې په ځان باندې زه پټې صدقې کوم اوس خو په خوب کې رئیزونه شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامې خلیړه چېږم ټول هغه ظالمو خو تبو کې مې ساتي هغسې او کله ناکله مې د شپې خوب کې سکونډي هغسې چې را بیدار شم نو هغه سر خوړلي لکه خپه سره د سمه په مرۍ غلی شي او خوب کوم لکه اواز چې د دوکړۍ غلی شي چې را بیدار شم نو هغه سر خوړلي نه وي او نیټورک مې بیزي وي بیخي رامن سګنلي نه وي خلاص نه نه یم هره شپه راله راځي په خوب کې په غځېدلو خپو مې خوب ته نه پرېږدي په خوب کې منم چې مړه ده خو ستم باندې مړه نه دله او چیړي مې هغسې په ما یې خوا سړه نه دله او مولا ویل ته به م یو ځای بیا به څنګه چلي چې نه زه مرم او نه دا مري دا به څنګه چلي نو انګاره څوک تنګ دي د ښځو د خرچو د لاسه او څه ښځې جاړي په سرو سترګو د سړو د لاسه